بسم الله الرحمن الرحیم. نن ودا سبق یای چې و حکم په ارلالیدلی وشتونه د ښځې شه و په ګډې شه و په ملې شه د ښځې و په ورونه شه دا په شان د حکم د پندیه دا په د پندیه حکم پرینی سبق شه تیر شو و هر چې حکم د عورت غلیظه ده پس هغه قبول دا و دوبور دا قبول اغا لیار چه متیاز پووزی و دوبور اغا لیار چه باول پووزی هر کلا چه دغه دوی زخا یو رامن شي سلر مخصا بیا منکای جایز دل دل منزو په نیوز د طرفینه په دشه خلاف ثابت ده ابي یوسف صاحب و دغه خلاف زیادات کې په بشه ذکر شو و هر چې تی د شوزې دی پس کچره هغه ښځه وه وړې کې نه بالغه ویړ کې وه چې بلوغات ته نږدې وه خو یا بالغه شوې نه وه بیا تی د دې وړو وي هغه د سینې تابعه دی ټیک شله بیا د تی سره ټوله سینا شه کچره سلر مخې سزوی رامنډو بیلمیز نه کېږي ټیک شله و کچره د ښځه ستره وه به د سترې ښځې تی غوټ وي به هغه تی زون ته ګوشي اندام ده بیا کچره پتی شه سلر مخې سره منډه شله بیا یې لمینځ نه کېږي او په شرحه د امام سرخسی شه دا خبره ده چې هر کله کپڑا نری وه چې ملیمدله لوندې د نری کپړې نه یا اندامینه ملیمدل لیدل شل پشه بیا دغه سره د عورت ستر نه حاصلېږي او چا چې په خود سره لمینځ وکړو او د په وجود بله کپړه نه وه یا کچره انسان ته نظر وکړ د لوندې نه به د عورت ولید به دا څه شای نه ده ویل چې د بندې پټول د عورت لازم وي او هغه د پټ کړه ده و بل چا چې ورته وکتل د عورت ته هغه د بل کاس و د الله په میان څخه خپل معاملات هغه اغباد وکړ او په زیادات کې تو به دا مسله راغلی ده چې کچره شزل میز وکړو و د قدرت لرو نو یې خته و دل منځته زړې خته وغستله چې هغه زوی په زوی غورکی وي بیا هغه زړې خته شه رامنشل د دې وشتون سناس او سناس زوی د ورونه نه رامن شو او سناس زوی د پندیه نه رامن شو دا ټول رامن زوی نه کفر جمع کړل شي بیا د پندیه سلرمه خسته تراسيږي بیا المیز ناجایز کېږي و هر چې عورت ته د وینځه پس چې کیم عورت ته د سړی هغه عورت ته د وینځه یا او ګډه د وینځه و ملا د وینځه هم عورت ته و بغیر د دینه چې دی د دې اندامینه هغه عورت نه دی و مدبره وینځه و ام ولدا وینځه و مکتبه وینځه دا په شان د عامه وینځه دي مدبره وینځه هغه وی چې د تخپل اکاویلی وی چې زو وفات شو د وته آزاد وي ام ولدا وینځه هغه وی چې د خپل اکا د دینه ځای وشي بیا اغزی لیر سره دو ازود اشلا و مکتبه وینځه هغه وی چې خپل اکا سره یې لیکل کړي وي چې دو اکا ته نمول شوی پیسې ورکو دو مزدیراو کو تروی غټیا پیسې ورکو بیا دو اسودا شي از دا درې قسمه وینځي چې دی مدبره او ولدا او مکتبه دا پشان د عامه وینځي دي بلا مسله و کچره یو اندام د چاره منش په حال د منځشه بیا د فوران اغازوی پټک بیا دا د دل موضوع ته zarar نه ورکای او کچره د رمند اندام سره د یو رکن ادا ک بیا المیز موت شو او کچره د رمند اندام سره مکمل رکن نک ادا ولیکن دمرا دای رمند پوته شو چې په ایک ټیم شه یو رکن ادا کېدل شه په سنت طریقې سره لکه درې ځله چې سبحان الله وي او د خپل ساتر پټنه کو بیا المیز موت شو پنځ د امام حنیفه صاحب ابي یوسف صاحب او په دشه خلاف ثابت ده محمد صاحب و هم د غرانګ دو هر کله چې سړای د راشته وجنا ورننه وته په بیډا شه د شزه سوخته لیا سړای و درې د مخشه د امام و لیای پلیتیر چې غړه په حال د منځشه به بیا ویا تریلا پس هغه په دغه خلاف باندې دو چې کده یو مکمل رکن یم را ادا کورینا کړی وی بیا المیز فاسد شو په نزد د شیخاینه و خلاف ته په دشه د محمد صاحب و چا چې دغه شای مين دین چې په هغه سره د عورت پټ کو به د علمي زو کو په نوستي په اشاره سره په طریقه چا میرا مخشه شالیه دو ا طریقه دا وا شوی نه شوی وغځي قبله طرف ته
و په خپل عورت غلیظه باندې دواړه لوس کښیر دي یا دا لمیس کوي کا قیام کوي کا رکوع کوي کا سجدا کوي دواړه لوسینه وي په عورت غلیظه باندې شي او رکوع او سجدا وي په اشاره سره کوي دغه سبق اس کې په شوی والحکم فی الشعر المسترسل و حکم په ارلل دین کې وشتونه شه د سر وشتون کې د شذر للیدلی وي ول بطن او په ګډه شه واز ظاهر او په ملې شه من المرأه د شذر حکم پر للیدلی وشتونه و ګډه او په ملې د شذر شه ول فخذ او په ورونو شه کل حکم فی الساق په شان د حکم دا په پندیه شه پندیه حکم داغه او کنا چې شذینا چلمیس کو و د دې سلرمه خصا پندیه رمنډوا بیا المیز نه کېږي به د غلمیز بیا وګرځي و اما حکم العورت الغلیظه او هر چې حکم د عورت غلیظه ده عورت خو عورت ته وي او غلیظه معنا سخت یعنی سخت عورت چې د پټولې سخت ضروري وي وهي القبل والدبر وغا عورت غلیظه قبول و دبر دي قبول د مخشلیار کا شزیناوی کا سړای وی چې متیازه پکای او دبر ورستلیار چې باولې پکای فهو على هذا الخلاف فصدق یا په دغه خلاف باندې دو یعنی اذن کشف من احدهما ربعه یعنی هر کله چې رامن شي دغه وجه خيو ربعه سلامه خصا يمنع منکای جایزه دل منذ عندهما نزد د طرفین خلاف الله ابي يوسف په دغه خلاف ثابت دی ابي يوسف سے هذا الخلاف مذکور فی زیادات دغه خلاف ذکر شو دا په زیادات کې ته بوجه و اما صدی المرأه وهر چې تی د شد دي فإن كانت مراهقه پس کچره دغه شزینا مراهقه وا یعنی بالغه نو خو بالغه دل ځنه را نږدې وا وهو تبع للصدر بیا تی د تبع دی د سینې یعنی دی بیا د سینې سره ایسوب دی ګوشي اندام نه ده وإن كانت كبيرة نو کچره د شزینا ستره وا پس صدیو اصل بنفسه بیا تی اصل د خپل ځون شه یعنی تی ځون ته ګوشي اندام ده فائدہ دا ده چې کچره سلارمه خصاد د تیر منډوا بیل میز نه کوي او په شرح الامام السرخسی او په شرح د امام سرخسی شه د خبره ده اذا كان الصوب رقيقا هر کله چې خطه نریه و یصف ما تحته چې لیدل شل هغه چې لوند د خطه ندی لا يحصل به نه حاصلېږي دغه خطه سره ستر العورت پټدل د عورت ومن صلى بقميص وجا چې لمیزو کو په خط شه ليس عليه غيره چې بغیر د ختنه په د باندې بل جمعه نه وا فلو نظر انسان پس کچره انسان نظر وتو کو من تحته د لوندنا را عورته بيدای ویني عورت د المزکوین کی فهذا ليس بشيء بيدغه سشای نه دا یعنی لمیزی نه موتېږي ویل چې د خپل عورت پټ کړه دا په د باندې فرض وی پټول د خپل عورت اد کړی دي او باقی بل چا چې وتو کتل هغه بل چا خپل ګناو کو او د کراف زیادات و ذکر شوی دی په زیادات کې تو بشه لو ان امراتن صلات چې کچره ایوش ظلمین زوکو وهي تقدر و دو قدرت لري على الثوب الجديد ونوي خطه وي فلبثت ثوبا خلقا منا زړه یا دې وغسته زړه خطه فن کشف من شعرها شيء فن کشف بیا منشل من شعرها شيء سو وشتون دې سر ومن فخذها شيء وس یورین را منش ومن ساقها شيء وسید پندینا شای را منش یعنی دغه دوی شی غورکی وی وکانا و داسه لو جمعه کچره جمع کړل شي دغه رمن زوینا چې په د بجاز وی شی لیدل شي یبلغ ربع الساق رسیږي د سره مخه سه د پندیتا لا تجوز صلاتها نجس کې ریل میز ده اما العورت من الامه هر چې عورت ته د وینځنه فما هي عورت من الرجل پس هغه دا چې کیم عورت د سړی ده وبطنها وظهرها عورت ايضا وګډه ده وملا ده یا عورت ته وما غدا ذالک وهغه اندمینا چې ما سوادي بغیر دي دغه اندمینا فليس بعورتين پس دغه عورت نه دي والمدبرات ومدبره وینځه وام الولد وام ولدا وینځه والمکاتبه ومکاتبه وینځه بمنزله الامه د پشان د امه وینځي دي و انن کشف عضو کچره رمن شو یو اندام دل مزکوین کی فساترا من غیر لبثن لبسن ټهرنا درنګ وخت ردل بیا د پټک هغه عورت بغیر د س لټینا لا یضره د ته zarar نه ورکای پردیک زنه و چې د ګانډه خلوت شلا خو بیا چیک اس کلش کی ټیم د پورا رمن شوای بیا دغه بدی نشته لمیجه جایز ده و ان ادى مغه رکنان کچره ادای کو د دغه رمنډ اندام سره یو رکن
یو رکن دا معنا چې لیا رکوع سره وکړه سجدا سره وکړه یفسد صلاته دا متعیل میز ده و ان لم يؤد رکنن کچره ادا نه ک رکن پیرامډ اندام سره ولکن مقسم لیکن دای تام شو مقدار ما دمره مقدار یؤدا فيه رکنن بسنته چې په ایغ وخت ادا کېده یو رکن په سنت طریقې سره یعنی درې ځله سبحان الله ویل په اندازه دای تام شو ور اندام یې رامنډو فلم یستر پس رامنډ اندام یې پټ نه ک فسدت صلاته موت شل میز ده هغه د ابي حنیفه ته ابي یوسف پنځ امام ابو حنیفه صاحب ابي یوسف صاحب خلاف لمحمدin په دغه خلاف ثابت ده امام محمد صاحب وکذا وهم د غرانګ دو اذا وقع الرجل للمزاحمه في صف النساء چې هر کله وچ د سړای په راشه في صف النساء د شه په صوب شه پهلا و سړی سپینا داری بیا د وړ کې سپینا داری بیا د شده سپینا داری بیا د نرشزونه سپینا په اس خوش ده باندې په جماعت باندې او وقع امام الامام الیا دای ودره د مخشد امام او رفع نجاستان یې چیګه کړه پالیتی ثم القا بیا ودریلا فعلى هذا الخلاف بیا دایا پیغه خلاف باندې دو یعنی دغه درې صورت شه کده دمرا ټیم تیر ک چې یو رکن پشه ادا کېدل شو بیا علمیز موت شو پنیز د شیخاینه و نشموت پنیز د امام محمد صاحب و من لم یجد و چاچ میندن ک ما هغه شای یستر به العورت چې پټای پیغه سره عورت صلی قاعدا المیز او کو پنوست یې به ایمان په اشاره سره کما ذکر نه لکه څنګه چې میر ذکر کړی دا مساله و اشاره سره المیز زاده چې قبله بند ودای کښنی خطه خوښتانه دی شوینی پښوی اوغځای و خپل دوړ لوسینه په عورت غلیظه بند کښیر دی به دا المیز کای